روخانه ماشلونه دی خسته ښکلې فضا ده پنج پیر کې اجتماع ده د مینې محبت ښکلی منظر دیني ښکلا ده پنج پیر کې اجتماع ده روخانه ماشلونه دی خسته ښکلې فضا ده پنج پیر کې اجتماع ده د مینې محبت ښکلی منظر دیني ښکلا ده پنج پیر کې اجتماع دا او نوشاد قاری صاحب د پنځپیر اجتماع رښتیا دومره مزین وي و قاری صاحب والله د مزو او خوندونو ډکوي راغلی عالمان دي منون کې د قران دي شيوخ مبزرگان دي راغلی عالمان دي منون کې د قران دي شيوخ مبزرگان دي چې تیرا درنه نشي ګران رورا دا مقادا پنج پیر کې اجتماع دا پنج پیر کې اجتماع دا پنج پیر کې اجتماع دا پنج پیر کې اجتماع روخانه ماشلونه دی خسته ښکلې فضا ده پنج پیر کې اجتماع ده د مینې محبت ښکلی منظر دیني ښکلا ده پنج پیر کې اجتماع ده قاری صاحب دغه اجتماع د څه دپاره جوړېږي اوهو قاری صاحب دا خو د قرآن او حدیث د نبوي علیه السلام او د اصحابو په دفاع کې جوړېږي دفاع د سپین قرآن هم نبی آخر زمانه اصحاب لکه ګلانا دفاع د سپین قرآن هم نبی آخر زمانه اصحاب لکه ګلان نو سرونه یې قربان په ښکلي دین دي دا ودا ده پنج پیر کې اجتماع 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 روخانه ماشلونه دی خسته ښکلې فضا ده پنج پیر کې اجتماع ده د مینې محبت ښکلی منظر دیني ښکلا ده پنج پیر کې اجتماع ده قاری صاحب د دې اجتماع بانی او نگران څوک وي او قاری صاحب دا خو شيوخ د اشاعت او خصوصا شیخ القرآن محمد طیب طاهری سوي نو امیر مد کاروان طیب شیخ القرآن زنداباد وخ زمونږ تر جمعانا یا امیر مد کاروان طیب شیخ القرآن زمونږ تر جمعانا نو ټول عمر یې د خدای د پاره کړی حق وینا ده پنج پیر کې اجتماع 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 روخانه ماشلونه دی خسته ښکلې فضا ده پنج پیر کې اجتماع ده د مینې محبت ښکلی منظر دیني ښکلا ده پنج پیر کې اجتماع ده نوشاد قاری صاحب د دې نظم نعتخوانان او شاعر څوک دی اوه قاری صاحب د دې نظم نعتخوان خو بلبل اشاعت قاری سراج الدین سنگریار صاحب او د عجزی مجموعه قاری محمد نوشاد محمدی او شاعر حکیار سواتی دی دیدن لبزرگانو در زنبد شیخانو د خپلو مشرانو دیدن لبزرگانو در زنبد شیخانو د خپلو مشرانو
نو شاعر حق یار سواتی ما هم کڑی ارادا دا پنج پیر کے اجتماع 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 روخانہ ماشالونا دی خستاخ کلی فضادا پنج پیر کے اجتماع دا دمیری محبت خل منظر دینی خلادا پنج پیر کے اجتماع دا پنج پیر کے اجتماع دا شاعر د دې نظم ډېر ګران او محترم ملګری حقیار سواتی आवाज د جناب قاری محمد نوشاد محمدی او قاری سراج الدین سنگریار ریکارڈنگ قاری نوشاد محمدی اسلامی اسٹوڈیو کوہاٹ والسلام.